نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشه په موکړی څولاندو مې خبرونو ته ولسمشر قومي مشرانو ته وایي طالبان مجبور کړي چې په لویه جرګه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې په پوره جرأت جګړه ودروي او د سولې خبرو ته رامخته شي. ولسمشر تیره ورځ نوښت په پارک کې له قومي مشرانو او مخورو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې حکومت د جګړې ختمولو ته ژمن دی، خو طالبانو تر اوسه سولې ته خپله ژمنتیا نه ده ثابته کړې. د په خبره که طالبان په رښتیا د سولې غوښتونکي وي نو جرأت دې وکړي جګړه دې ودروي او د سولې خبرو ته دې رامخته شي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی چې د سولې هېڅ هوکړه به د لویې جرګې له تایید پرته نه عملي کیږي. د پر قومي مشرانو او مخورو غږ وکړ څو طالبان سولې ته وهڅوي او دوی اړ کړي چې په لویه جرګه کې له خلکو سره مخامخ خبرو ته کینی. امریکایي سناتور وایي امریکا باید د افغان حکومت غوښتنې واوري. ښایي ولسمشر غني په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر وکړي. امریکایي سناتور مایکل ماک ویلي افغانستان په 13 کلنه جګړه کې د امریکا متحد هیواد و او د امریکایي حکومت مسؤلیت دی چې دغه هیواد غوښتنې او اړتیاوې واوري. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه مرستیال همداراز ویلي چې ولسمشر غني به په نږدې وختونو کې امریکا ته سفر وکړي چې د امریکا سنا ته به هم راشي او سناتوران به ترې پوښتنې ولري. هغه ټینګار کړی چې امریکا باید د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي او په دغه هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي او عملي ګامونه اوچت کړي. ماک د افغان فوز د ملاتړ او پیاوړتیا پر مسله هم ټینګار کړی دی او په خبره دوی باید د راتلونکو ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره پیاوړي کړل شي. او د غزني د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي نه طالبان او نه حکومت ته په خپلو سیمو کې د فعالیت اجازه ورکوه. د غزني د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي په خپلو سیمو کې نه حکومت او نه طالبانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غزني د مرکز اړوند ارزو کلي سلګونه اوسیدونکو په دغه سیمه کې د وروستیو ناامنیو او نښتو په غبرګون کې لاریون کړی دی. دوی وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ وروستیو جګړو سخته زیانمن کړي او د دوی ژوند یې تریخ کړی دی. له همدې امله نه طالبانو او نه هم حکومت ته اجازه ورکوي چې له دې وروسته د دوی په سیمو کې فعالیت وکړي او نظامي تاسیسات جوړ کړي. دغه خلکو وروسته له دې اعتراض کړی چې تر اختر مخکې د طالبانو او حکومت ترمنځ په دغه سیمه کې سخته نښته رامنځته شوه او په پایله کې طالبانو د افغان پوځ ګڼې پوستې ونیولې. غزني یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو شاهد دی. د غزني ښار اوسیدونکي وایي چې وروستیو نښتو او بریدونو یې ژوند تریخ کړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.